په سویډن کې د اسلام معظمه ورځ د لوی اختر ورځ ده د عرفات میدان ورځ ختمه شوې ده د شیطان د ویشتلو ورځ ده الله سبحانه وتعالی په ډیر تعداد باندې خلک په دا ورځ د جهنم نه خلاصوي د عیدګاه پر میدان باندې راجمع شوي خلک دي دلته یو منحوس پادري راولاړېږي چې مهاجر د عراق دی په سویډن ښار کې د مسلمان د مسجد و مخ ته قرآن داسې نیسي غورځي یو یې په شټو ووي بله دته راوي اخر د مسلمانانو مخ ته اور واچي د اختر په ورځ باندې د اسلام د معظمو ورځو څخه یو ورځ ده یو مرد میدان په دې کې نه سو پیدا په ټولو په نول یو دوه عربه زیاتو کم مسلمانان کې د یو چا په زړه کې خوا نه سو ورباندې وذلك اضعف الایمان دا د ایمان هغه کم حصه تاسو وګورئ موږ د ایمان حصه بللې ده دغه یهودو ته موږ وایو دغه نصاراو ته موږ وایو زموږ په ایمان کې اوله عقیده دا ده امنت بالله وملائکته وکتبه پر ټولو کتابو موږ ایمان راوړی دي ستا پر انجیل موږ ایمان لرو ستا پر عیسی علیه السلام چې ستا او زما د دواړو نبي دي موږ ایمان پر لرو پر تورات باندې زه ایمان لرم زه پر سترګو نیسم وچوم د تورات پر نبي موسی علیه السلام باندې موږ ایمان راوړی دی لیکن در اوسه پورې په تاریخ کې به یو مسلمان څوک نه کي ثابته چې چا دې انجیل ته توهین کړي انجیل دې سوځولی یا دې تورات ته توهین کړي تورات دې سوځولی یا دې عیسی علیه السلام ته یا موسی علیه السلام ته یا هیڅ یو نبي ته توهین کړي لیکن تا ته څه در پیښه ده دا خو د الله تقسیم دی اخر کتاب الله جوړ کړي اخر نبی محمد رسول الله جوړ کړ ما او تا په اخر نبی کې حساب کړلو د هغه په امت کې حساب کړلو موږ لیکن ما چې ایمان راوړي ته ایمان نه راوړي دا ستا خپل محسد دی ته موږ ته په عامه سطح ګډې مسلمان نن د دنیا غټ دهشتګرد وبولې تاسو وګورئ ستا په بین الاقوامي قانون کې وګوره په بین الاقوامي قانون کې مذهبي توهین کول دا غټ جرم دی دا لویه دهشتګردي ده نن د دنیا یهود او نصارا دا د اسلام نه بلکې د ټولې نړۍ غټ دهشتګردان دي د زمانې دی ما ته دهشتګردي ما ته وایي ته متعصب یې ما ته وایي ته تنګ نظر یې زه تنګ نظر یم که ته ما خو پر انجیل هم ایمان راوړی دی ما خو پر عیسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی ما خو پر تورات باندې هم ایمان راوړی دی ما خو پر موسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی په محمد رسول الله هم راوړی دی په قرآن هم راوړی زما وزن نظر خو فراخ دی ته خو تنګ نظر یې چې د انجیل په مقابله کې د قرآن ته ور واچوئ د عیسی علیه السلام په مقابله کې د محمد رسول الله کارتون جوړ کړي لا زه تنګ نظر یم ته پراخ نظر دا د اسلام غټ دشمنان دی دا ته په انسان په دشمنۍ وایي تاسو وګورئ په دغه یو څو عرصه کې په دغه 2000 څخه تر اوسه پورې د درویش پورې در شل وارې ذات زموږ قرآن سوځېدلی در شل وارې ذات زموږ د قرآن پاڼې سوځېدلې زموږ په قرآن باندې ګین سوی دی زموږ د قرآن پاڼې غورځولې دي زموږ قرآن ګډر ته غورځولی دی زموږ د قرآن سوځېدلی کړی دی لا هم مسلمان بیا هم د غفلت په خوب بیدار بیا هم په خپل ځان کې د کافر رواج راولي چې چېرته کافر یو رواج ایښی نه مسلمان په اول قدم کې دته لبیک ویلي افسوس د ستا پرې څومره سلطنتونه د اسلام موږ لرو دا برای نام دا د مغرب او د کفارو د تسلط لاندې مسلمانان او د دې حکمرانان دا دومره نسي کولی چې دا 50 مملکته دغه حکمرانان راجمع سي د دغه سویډن یا د دغه هایلند یا د نورو هغه کفري هېواد چې هغوی زموږ د نبي یا زموږ د قرآن توهین کړی دي د دې څه مکمل بایکاټ وکړي دا خلک به په څلورو باندې ستا په راځي به ته به معافي غواړي اتفاق نشته طاقت شته افراد شته نبي علیه الصلوة والسلام زما په امت په آخر زمانه یو فتنه را روانه داسې فتنه را روانه ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کافران به پر دې باندې غالبه کېږي صحابي وایي رسول الله مسلمانان به کم د الله رسول یا مسلمانان به دومره ډېر دي لکه د سیل او د دریاب یا د یو مانده پر غاړه چې کوم په سر باندې کومې خاشې روان دومره زیات وي لیکن د دې اتفاق او اتحاد به نه د دې رعب او دبدبه به د کافر په زړه کې نه هغه دور حضرت عمر رضی الله عنه چې به کله شورا راوغوښتل اجلاس به کوي قسم دې مې په خدای چې د قیصر او د کسرا د کافرانو زړونه به دې ډېر ژر خدایه فضل کوه نن چې په هلته په سپینه ماڼۍ کې په امریکا کې ټرمپ یو شورا راوغواړي هر ځای مسلمان ریږي چې د خدایه فضل کوه ټرمپ خیل به بیا پر موږ باندې یو فیصله ونه باسي دا زموږ ایمان دی دا زموږ دین سو دا زموږ ایماني جذبه سوه دا زموږ د قرآن سره مینه سوه موږ به خود د عزای ته روان